رحمان الله ګربز بابر اعظم د محل افسانوي لوبغاړی دی. هغه د ځوانو ستورو لوبغاړو په ځانګړې توګه زما د خوښې لوبغاړی دی. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په موکړی د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهم راپور ده. رحمان الله ګربز وایي بابر اعظم د محل افسانوي لوبغاړی دی. هغه د ځوانو ستورو لوبغاړو په ځانګړې توګه زما د خوښې لوبغاړی دی. د پاکستان ستوری توپ وهونکی بابر اعظم د خپل تکړه بیټینګ او ښکلي پوخ ډرایو له امله پیژندل کیږي. بابر د خپلې مسلکي توپ وهنې وړتیا له امله په ټوله نړۍ کې مینوال پیدا کړي دي. اوس د افغانستان تکړه وکټ کیپر توپ وهونکي رحمان الله ګربز هم د بابر ستاینه کړې ده. اوس مهال ګربز او بابر دواړه د لنکا پریمیر لیګ کې لوبیږي چې بابر د کولمبو سټارز او ګربز د جافنا کینګز لپاره لوبیږي. ګربز څرګنده کړه چې یوازې هغه نه بلکې د هغه ټوله کورنۍ د هغه د کشر ورور په ګډون چې کرکټ هم لوبوي د پاکستاني کپټان لوی مینوال دي. دغه افغان توپ وهونکي دا هم ویلي چې کشر ورور یې د بابر اعظم لاسلیک شوی شرټ غوښتی دی. هغه وویل هو زما ورور همیشه له ما سره د بابر اعظم په اړه خبرې کوي او غوښتنه یې وکړه چې زما لپاره له بابر څخه یو شرټ واخله. ما وویل سمه ده، نو هغه بابر سره مینه لري. زما ورور ښه کرکټ کوي نو د خوښې لوبغاړی یې بابر دی. بابر د ځوانو ستورو لپاره د خوښې لوبغاړی دی، په ځانګړې توګه زما لپاره. ګربز چې په خپله د خپلې چټکې توپ وهنې له امله پیژندل کیږي وویل چې بابر یو افسانوي توپ وهونکی دی او د هغه د توپ وهنې طریقه خوښوي. هغه زیاته کړه زه د هغه توپ وهنه خوښوم او هغه طریقه چې هغه توپ وهنه کوي زه وینم چې هغه اوس یو افسانوي کرکټر دی. بابر اعظم پریکړه وکړه چې د 2023 میلادي کال په لنکا پریمیر لیګ کې به د کپټانۍ رول نه اخلي. په دې وروستیو کې د کولمبو سټارز روزونکي څرګنده کړه چې بابر په 2023 کال کې لنکا پریمیر کې د کپټانۍ رول رد کړ او پریکړه یې وکړه چې یوازې د بیټسمن په توګه لوبه وکړي. باید یادونه وشي چې بابر اعظم یوازې په 5 پاڼیو کې د 235 منډو په جوړولو سره د تل په څیر د منډو جوړولو په لیډر بورډ کې خپل برلاسي ساتلی دی. د هغه عالی پرفارمنس له هغه سره مرسته کړې چې لوړ مقام ترلاسه کړي. د یادونې وړ ده چې بابر یوازینی لوبغاړی دی چې سږ کال یې په لیګ کې سلیزه وهلې ده.